د کابل جلال آباد ښار د لومړۍ برخې د جوړولو پروژه. د کابل جلال آباد سړک د هیواد د ترانسپورتي شبکې یوه مهمه شریان ده چې د افغانستان شمالي او جنوبي ښارونه د هیواد اقتصادي، سوداګریزو او ټولنیزو اړیکو له مخې نښلوي. د دې سړک د لومړۍ برخې جوړولو چارې د ښاروالۍ، د ملي پراختیا وزارت او اړوندو انکشافي ادارو په همکارۍ پیل شوي دي. د دې سړک د جوړولو لومړنۍ برخه د کابل ښار له ښاري سیمو څخه تر خوست ولایت سرحد پورې غځېږي چې د ګڼو مسافرو وړونکو، سوداګریزو او د توکو لیږدونکو وسایطو لپاره حیاتي اهمیت لري. د پروژې موخې او اړتیاوې څه دي؟ د پروژې اصلي موخې دا دي: لومړی، د کابل او جلال آباد ترمنځ د ترافیکي ستونزو کمول. دوهم، د سفر وخت لنډول او د تګ راتګ سرعت لوړول. دریم، د موټرو د زیانمنېدو مخنیوی او د سړک د دوامدارۍ زیاتول. څلورم، د دوړو او خاورې د راټولېدو مخنیوی او د چاپیریال د پاکوالي ملاتړ. پنځم، د سیمه ییزو اقتصادي فعالیتونو وده او د سوداګرۍ لپاره مناسب چاپیریال برابرول. د دې سړک جوړول نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند لپاره اسانتیاوې راولي، بلکې د افغانستان د شمال جنوب ترمنځ سوداګریزې لارې هم قوي کوي چې په ملي اقتصاد کې مهم رول لري. د پروژې فعالیتونه او تخنیکي جزئیات څه دي؟ د سړک د لومړۍ برخې د جوړولو پروسه په څو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی، د زړو او خرابو برخو لرې کول. ټولې خرابې او نابرابرې برخې د سړک له سطحې څخه لرې کیږي. دا کار د سړک د نوي او دوامدار جوړښت لپاره بنسټ جوړوي. د اوبو د ایستلو سیستم جوړول. د باران اوبو او د سطحې اضافي اوبو لپاره کانالونه جوړیږي ترڅو د سړک د زیانمنېدو مخه ونیول شي. د دې کانالونو جوړول د سړک د اوږدمهاله کارونو لپاره اړین دي. څلورم، د پیاده رو او خوندیتوب برخې جوړول. د سړک دواړو غاړو ته پیاده روي او د موټر د سرعت د کنټرول لپاره ځانګړې نښې نصب کیږي. دا کار د عابرینو او د موټر د خوندیتوب لپاره مهم دی. اقتصادي او ټولنیز اهمیت یې څه ده؟ د کابل جلال آباد سړک د لومړۍ برخې جوړول به کوم اقتصادي او ټولنیز اغېزونه ولري؟ لومړی، د سوداګر او مسافرو لپاره د تګ راتګ اسانتیاوې. دوهم، د بازارونو او سیمه ییزو مارکیټونو د فعالیت چټکتیا. دریم، د موټرو د خرابېدو کمېدل او د ترمیم لګښتونو سپما. څلورم، د خلکو د ژوند کیفیت لوړول او د ترافیکي ستونزو کمول. پنځم، د سیمه ییزو کاري فرصتونو زیاتوالی د سړک په جوړولو او ساتنه. د پروژې مسؤلین پلان لري چې د لومړۍ برخې جوړولو چارې په ټاکل شوې مودې شاوخوا 6 الا 8 میاشتې کې بشپړې شي. د پروژې په ټولو پړاوونو کې د کیفیت کنټرول، د چاپیریال ساتنه او د خلکو د خوندیتوب تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د پروژې پایلې څه دي؟ د کابل جلال آباد سړک د لومړۍ برخې جوړول د ملي ترانسپورتي شبکې لپاره یو ستر پرمختګ دی. دغه پروژه به د خلکو د ورځني ژوند، سوداګرۍ، ترانسپورتي سهولتونو او د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم رول ولوبوي. د سړک بشپړېدل به نه یوازې د ترافیکي ستونزو حل وکړي، بلکې د افغانستان د شمال او جنوب ترمنځ سوداګریزې اړیکې به قوي کړي.